خاطري یاره چې اوس ذلدیر خو یو غیرتي خلک دی او یو په دین باندې مین خلک دی. آیا دې کې پیسې نشته دی؟ آیا دې کې عہدې نشته دی؟ آیا دې کې شهرت نشته دی؟ آیا دې کې داسې نور داسې څه نشته چې تاسو ته نه ملاویږي؟ نن د یو سیاسي پارټۍ دپاره زنده‌باد مرده‌باد نارې زه واخم. نن د یو ایم پی ای د اوټونو دپاره یو د ناظم د اوټونو دپاره زه منډې تړل. بسم الله الرحمن الرحیم. په شروع په نامه دربیزو جلال چې خاص او ډېر بخښونکی مهربان د پروګرام پشتو پوائنٹ سره ستاسو ته حق در ملګری اطور رحمان ستاسو بدرون خدمت کې حاضر یم. خپرونه د ولس ښېګړه علاقه د حکومت عزتمندو دا وخت موږ په تلاش کې یو او زموږ چې کوم تحفظ قرآن کمیټې پاکستان صدر دی UR رحمان محمدي صاحب هغه زموږ دیر ته راغلی دی. دیر ته دوره کړله د چا نه پټ پناه نه دی جي د هېڅ تعریف محتاج نه دی. نن راغلی زموږ دیر ته په راتګو ته هرکلی وایو. دا هغه UR رحمان دی کوم چې تاسو ګورئ په ویڼو کې په نالو کې چې کوم د قرآن مجید چې کوم اوراق دي حدیثونه دي هغه چې کوم پراته دي نو هغه دور راغونډوي او یو محفوظ ته وړي او هر سیمې ته هر ضلع ته ویزټ کوي. مطلب دیر شو، اپر دیر شو، باجوړ شو، سوات شو، پیښور شو، کوهار شو، کویټه شو، هر ضلع ته ویزټ کوي. او عمر کم لري خو دا کم هلې ضلع کم اکټیویټیز چې کوي والله چا نه پټ پناه نه دی. ډېر عظیم کار کوي، ډېر عظیم شان کار کوي، د قرآن عظیم شان خدمات کوي. چا نه پټ پناه نه کوي. نه خبرونه کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شکریہ. UR رحمان محمدي صاحب اول دیر ته راته په راتګ هرکلی وی. ډېره مهرباني. خوشحاله اوسئ. UR رحمان صاحب دا راته ووایه دیر ته رالی څه احساسات دي، څه فیلینګ دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو ته اطلاع وشو، تاسو موږ ته دغه ځای ته ځان راورسولو. او دویم به زه داسې یم چې دیر ته نن راتګ زموږ د یو درد او د یو احساس د وجې نه وشو او خصوصا بالخصوصا دې د وجې نه وشو چې نن د قرآن پاک د تحفظ په حوالې سره، د مقدس اوراق د تحفظ په حوالې سره په پوره دیر کې، په هر ضلع کې، په هر تحصیل کې، په هر کلي کې، په هر کور کې دا आवाज خور شي، دا پیغام ورسي او دا خلک را بیدار شي دا کار کې. دغه حوالې سره مدیر ته راغلی یم. UR رحمان صاحب دا راته ووایه تاسو خو ماشاءالله ډېر کم عمر دی او ډېر عظیم کار کوئ. داسې لګیا یې مونږ ګورو په سوشل میډیا باندې، مونږ هم داسې ولاړ یو او انشاءالله همیشه به درسه ولاړ یو ځکه چې ډېر عظیم الشان کار کوئ تاسو د تحفظ قرآن کمیټې پاکستان نن سبا صدر یې. دا راته ووایه دا سوچ هم څنګه راغی، دا مایند هم څنګه راغی دې اړخ ته راغلی ځکه چې وړوکواله خو ډېر لیونتوب وي که نه سړی پکې هر اړخ ته پکې. تاسو خو ډېر ښکلي اړخ ته راغی، دا سوچ هم څنګه راغی ذهن ته؟ جی بالکل. دا سوال من اکثر صحافیان کوي چې یاره ستا دا عمر خو د دې څیز نه دی او کوم وخت نه ته ولې دې ته راوړی دی او څنګه راوړی دی، دا وخت ستا د تعلیم دی سبقونه. زه به داسې وایم چې بالکل هر یو څیز د دنیا یو ضرورت دی، خو دا د آخرت یو ضرورت دی، دا د قبر یو ضرورت دی. او بل خپل ځواني ما په هغه ورځ باندې د الله په نوم او د قرآن پاک د تحفظ په نوم باندې وقف کړه چې کومه ورځ باندې د الله رب کائنات کتاب د 1421 خوشه تعداد سره قرآن پاک ما کله وکتل چې دا د الله قرآن پاک چې ما کله وکتل چې دا په ویاڼۍ کې پراته دي او په هغه ځای کې پراته دي چې ډک بول هغې ته ویلی کېږي. د هغه ورځ نه پس ما دا عهد وکړه چې زما ځواني، زما مال، زما وخت، زما هر څه د الله د کتاب د تحفظ د اواز اوچتولو لپاره وقف شو. UR رحمان محمدي صاحب دا راته ووایه تاسو تعلیم څونه کړی، خپل کوالیفیکیشن هم زموږ کتونکو ته کېدی؟ زما خو دومره تعلیم نشته، بلکې تعلیم بس نهم لسم خوشه مې کړی دی د وخت د ضرورت دپاره، نور مخکې تعلیم مې نه دی کړی. څه خواهش لرئ چې نور تعلیم وکړئ مخ په وړاندې؟ یاره امید مې شته چې څه د وخت ضرورت دپاره نوره هم وکړم او دې فیلډ کې د سرکار باندې دا کار عملي کول دپاره نور تعلیم ممکن اراده مې شته انشاءالله. دا راته ووایه UR رحمان محمدي صاحب چې هر په اوله کې دې اړخ ته راتګ خو ډېر ګران وي، مطلب د څونه مسلو نه څومره ستونزو نه تاسو تېر شوئ؟ یاره ډېر مشکلات اول سر کې وو، اعتراضات به وو، چا به الزامات لګول، مختلف خبرې اترې به کېدې، خو الله رب کائنات اوس هغه ورځ راوستې ده چې هغه الزامات والا په خپله زموږ ممبران جوړ شوي دي. کم خلکو چې به په موږ باندې اعتراض کولو چې ته دا دې دپاره کوې دې دپاره کوې، هغه خلک الحمدلله نن موږ سره کار کوي، ولې چې هغه حقیقت چې کومه پرده وه هغه د مخې نه اخوا شو، حقیقت ښکاره شو. ته خو ماشاءالله هر ځای ته ځې که نه، مختلف ضلعو تاسو ویزټ کوئ. دا راته ووایئ چې مطلب ریسپانس ته څنګه میلاوېږي، مشرانو سره رویه څنګه وي؟ یاره جی زه خو چې د نن پورې که کم ډي سي له تلی یم، که اے سي له تلی یم، که تر دې پورې چې ډي آی جي له تلی یم، تر دې پورې چې ایم پي اے ایم این اے له تلی یم، یا شیخ الحدیث له تلی یم، یا یو عالم دین یا یو
مشر د کلي جرګه مار یا د یو قوم مشر ته تلم نو تر اوسه پورې ما سره چا دومره مخ اړولی نه دی چې زما خبرې ته مکنه، بلکې هر سړی یو عزت راکوي او صرف په دې وجه راکوي چې زه د الله د کتاب تحفظ اواز اوچتم او چې چاله تلی یم هغه ما سره کلک ودرېدلی دی. ډېر زبردست زنده باد. دا راته ووایې فیض الرحمن صاحب، موږ په تاسو باندې فخر کوو، ویاړ کوو که نه، ډېر غټ او عظیم کار کوئ. موږ خو داسې ولاړ یو که نه، د حکومت ته سایډ داسې نور غټ وګړي ستاسو سره ولاړ دي ځکه چې تاسو د جیب نه لګیئ که نه، مطلب څوک درڅه ولاړ دي؟ یاره جی دا د جیب خبره تاسو کنو، اول خو به زه خود په خپله د حکومت طرف نه داسې څه نشته دی، نو داسې څه تنخواه شته نه زه چاله ورکوم نه ماله څوک راکوي. نو ما ته ما کشرانو ممبرانو صدرانو ورکړو نو ما ته داسې شته دی. ها د حکومت د طرف نه صرف موږ ته دومره وي چې په کوم ځای کې د اردو اخبار موږ غواړو چې په دې باندې پابندي ولګي، نو حکومت موږ سره په دې کې غټه منډه والې ده الحمدلله. جی خطر ته تاسو مختلف ضلعو ته دی که نه، مطلب دا اوراق وړئ، دا چې کوم ځایونه تاسو وړئ دا حدیثونه که نه دا تاسو خپل ځای که نه داسې نور داسې په کرایي مو ځایونه نه وي ځکه چې دا خو ډېر ګران دي که نه، مختلف ضلعو ته تاسو ځئ، دا اوراق راغونډوئ، بیا ځایونه مو تاسو منتخب کړي په هغې کې بیا ږدئ، نو دا کرایي حساب وي که نه جیب نه ورکوئ؟ نه جی الحمدلله دا داسې خلک عاشقان په مخ د ځمکه خصوصا بالخصوصا زما د پاکستان په ځمکه شته دی اوس هم چې هغه خپل مال جان هر څه د الله د کتاب لپاره وقف کوي. نو دا خو نه مونږ چاندې دې دپاره ټولې کړو نه مونږ په ځای خود په خپله اغوستې ده بلکې دا خلکو وقف کړي دي. فیض الرحمن صاحب دا راته وایي تاسو خو کار روان کړی که ډېر غټ کار کوئ، عظیم الشان کار کوئ، نو داسې مختلف ضلعو ته هم تاسو ځئ، نو دا ستاسو ممبران چې کوم وي مطلب د اخلاص کار کوي که نه؟ بالکل الحمدلله زه د خپلو ممبرانو نه د هر د مین دی چې څومره ممبران دي، صدران دي، دغه کارکنان دي، معاونین دي، څومره هم چې د الحمدلله 100% مطمئن یم. ضلع دیر ته مو وزټ وکړو راغلې د مابخینه ستاسو دویمه ورځ ده، مطلب یې شپه مو کړله نن دویمه ورځ ده د خیره څه په ضلع دیر کې داسې اوراق حدیثونه تاسو ولیده چې مطلب بې ځایه پراته دي؟ یاره جی اوس ضلع دیر خو یو غیرتي خلک دي او یو په دین باندې مین خلک دي. الحمدلله ټول پاکستان مسلمانان غیرتي مسلمانان خلک دي، غیرتیان دي، خو دلته کې داسې په نظر ماته سره رانغله. ها البته داسې و چې پهله ابتدا کې چې کله زه دیر ته رالم په لور دیر جندول علاقه کې، نو په هغه ځای کې چې مونږ کله دوره په بازار کې کو د اردو اخباراتو اخبارونه به استعمالېدل د پیکوړو سموسو داسې د کباب وغیره دکانونو کې. بیا مونږ ډي سي صاحب سره ملاو شو، اے سي سره داسې تحصیلدارانو سره، نو الحمدلله دغه غیرتي مسلمانانو د حکومت کم چارواک چې دوی مونږ سره دا مرسته وکړه چې په هغې پابندي ولګېده. د دې نه علاوه چې د دیر په ځمکه چېرته قرآن پاک ضعیف کېږي نو الحمدلله په خلکو کې شعور شته او بعضې چې نه وي نو هغه په هر ځای کې موجود وي، انشاءالله هغه به هم را پیدا شي. یو جهان مننه. دا راته ووایه فیض الرحمن محمدي صاحب تاسو څه غوښتنې څه مطالبې نو زموږ تاسو ډېر غیرتمند پښتانه دا مهال ګوري څه ورته ویل غواړئ؟ یاره چې زه خو به د ستاسو د مایک د طرف نه ستاسو د چینل د کیمرې د طرف نه به زه داسې پیغام وکړم د لور دیر مسلمانانو ته خصوصا بالخصوصا د تالاش مسلمانانو ته چې دا به ستاسو یو غټ احسان په خپل ځان باندې وي چې د تحفظ قرآن کمیټي پاکستان او یا د دې سره سره داسې تنظیمونه چې هغه تاسو ته معلومات وي د هغې تاسو ته پوره تحقیق وي د دې سره کلک ودرېږي د دوی سره منډه ووهئ. نن د هر یو څیز دپاره یو ځان له سوچ شته دی، یو ځان له ډپارټمنټ شته، یو ځان له کار شته دی، خو ولې چې د الله رب کائنات کتاب نن د لکو حساب مطابق سره هغه ضعیف کېږي قرآن پاک او د هغې لپاره داسې انتظامات نشته دی. بیا د تالاش خلکو دپاره غټه خوش قسمتي به زه تاسو دا وایم دا نن چې زه د چا په ځای کې ناست یم چې ما سره په خوا کې ناست دی ګل کریم کاکاجي چې ډېر یو ما اوس هم دوی ته ووایي چې زما دا دوه لاسونه هم تاسو ته کم دي چې زه تاسو ته سلام وکړم. په دې عمر کې دوی دا محنت کوي، کوشش کوي، د دوی سره ملګري په کار دی چې د تالاش په هر سرزمین باندې په هر علاقه کې دوی سره خلک ودرېږي. د دوی رابطه به مونږ دوی سره ورکو، په سکرین باندې مې ورته ورکو چې دوی سره رابطه ساتي. نو لہذا د خبرې ټول نچوړ دا دی چې په هر ځای کې د قرآن پاک د تحفظ دپاره مسلمانان دې را بیدار شي، په دغه کمیټې کې دې ودرېږي او خپل کار د عملي طرف ته بوځي. یو جهان مننه فیض الرحمن محمدي صاحب. فیض الرحمن محمدي صاحب دا راته ووایې چې اوس مونږ ډېر درانه پښتانه ګوري که نه، په دې کې زیات پښتنو خواهش ده چې مونږ تاسو سره ممبران جوړ شي یا داسې مالي امداد داسې وکړو. پوه شو تاسو ډېر غټ کار کوئ که نه د قرآن عظیم الشان، نو که څه کانټیکټ نمبر مې زموږ کتون سره شریک کړئ. یاره چې کانټیکټ نمبر به انشاءالله مونږ په سکرین باندې هم ورکو او همداسې به م وایو 0312 92 17 360 دا زموږ نمبر دی.
مننه. دا کاکاجي زموږ د تالاش لوړدیر سره تعلق ساتي د 15 کال راسلي یاد ماشاءالله کم اوراقي هر ځای ته وزټ کې ارنګ شو تالاش کوم غریزي پاسمان دی لاګه دغه ته وزټ کې بغیر لالچ د لیګاره پوښوي نو دوه حواله سره تم سویل غواړي. یره چې بس ما تاسو ته وړاندې خبرو وکړه چې اول غزه دې د جذبې ته سلام کوم. په دې عمر کې دوی دومره کار کوي د دومره اعتراضات د دومره الزاماتو باوجود دوی خپل کار کلک نیولې دی. خو اوس زما چې څومره خیال شو دا د قبولیت یو بل غټ علامت پیدا شو چې ملګری ورته پیدا شو. اوس مونږ پکې رالو نو مونږ داسې کوو چې دلته کې څومره امپیګان وي مینګان وي ټول به د دې سره مونږ درو کوشش کو چې د دې باباجي دا کم قدم چې په تالاش کې اغسته دي نو کدا خامخا ژوندۍ د ټول عمر انسان ته نه ملاويږي که بیا سبا دا نه موجود دی دا کار د دې دا قدم به ان شاء الله تعالی د دې همیشه بدن د پاره. نو زه د دې جذبې تم سلام کوم د دې معاونین د دې ملګرو ته هم سلام کوم. حافظ رحمان محمد په اخیره کې راته وایي سګیله دشته یاره چې ګیله خو مې ډېرې دي سګیله راته وایي ټول پښتانه د ګوري ګیله خو مې د مسلمانانو نه دا چې ګوره نن ما وړاندې خبر وکړه چې د هر یو شیز د پاره یو انتظامات شته ولې د قرآن پاک د پاره داسې تاسو بندوبست نه کوئ ولې آیا دې کې پیسې نشته دی آیا دې کې عہدې نشته دی آیا دې کې شهرت نشته دی آیا دې کې داسې نور داسې څه نشته چې تاسو ته نه ملاويږي. نن د یو سیاسي پارټۍ د پاره زنده‌باد مرده‌باد نارې زواخم نن د یو ایم پی ای د اوټونو د پاره یو د ناظم د اوټونو د پاره زمونډ تر دیوام خو نن کدا سي ګلالي او داسې قسمه خلک په مخ د ځمکه موجود نو د څوک لیونی وي څوک مجنونان وي یا دوی سره څوک درېږي نه. نو زما د ټولو مسلمانانو نه هغه مسلمانانو نه دا ګیله چې کوم مسلمانان د کار طرف ته ګوري نه چې د الله خاطر وکي د کار سره ودرېږي د خلکو سره ودرېږي دا کم کار د تحفظ قرآن حواله سره چې کم چې ضعیف قرآن مجیدونه دي کم چې دا زی په زی به حرمته او بیادبی ته مخامخ کیږي د تحفظ عملی کړي او په هر ځکه ودرېږي یو کلک او مضبوط ودرېږي د आवाज اوچت کوي هغه زنده‌باد مرده‌باد به صرف دنیا له پکار راشي د یو ناظم سره تعلق یې یو امپیش تعلق د پاره د یو سور پو د پاره او دا زنده‌باد ناره چې تا ولګولې زه در د قسمیه ویم چې دا نه ختمېدونکې ژوندۍ د پاره وستاس پکار شي. ټول مسلمانانو ته دا خواست دی چې دغه تنظیم سره په هر علاقې کې د یونټ جوړ کړي ملګری ورکړي د سره ودرېږي نو دا بس تاسو هم د آخرت ذریعہ شو د ټول مسلمانانو به د آخرت ذریعہ شي. بدغه ګلم دی ډیر مننه الله خوشاله کا یو جهان مننه الله دې خوشاله ساته الله ډیر ژوند درکړي تاسو د قران عظیم شان دا خدمت جاری ساری وساتئ او عزتمنو دا فیض الرحمن محمدي صاحب تاسو د خبره اتره واوري ډیر غټ کار کوي ډیر عظیم شان کار کوي ربي ذو جلال دې ډیر ژوند ورکړي چې دا کار د شان جاری وساتي ان شاء الله موږ سم ولاړو تر قیامت ورځې پورې به ان شاء الله ولاړو که تاسو دې تر راتلې هم هر کله کسوات کوم پروګرام هم سم ولاړو ان شاء الله کو په خبر کې هم سم ولاړو د ژوند په هر ډګر به ان شاء الله ولاړو. الله عزتمن کا عزتمنو کتنو زما پسند کې ناز دا کاږي دا لوړ دیر تعالی شمشي خان سره تعلق لرونکي دی د دې سیمې سره دا تعلق ساتي ډیر عظیم کا شان کار کې د قران مجید چې کوم اوراق دي حدیثونه دي وینو کې پراته نالو کې وي داسې ډیرانو کې پراته وي دا لګیا وي په دې سپینه ګیره او هغه خدمت تر سره کوي. یو خو زه تاسو ډیر شکرګزار یم ډیره مهرباني یو جهان مننه چې تاسو دونه غټ کار کوئ. کاکاجي د دې تاسو تعلق ساتي تلاش سره تلاش مونږ تلاشي صاحب او په دې دواړو ضلعو کې هر ځای ته ځان رسو چې کوم دی د قرآن نه غي هغه راوچته ور پورته کوي او دا ایمان دی چې د قرآن حفاظت وکړي شي او بس الله پاک رحم کړي په دې ډوټي لګولي. کاکاجي دا کار سونه وخت پکې وشو ته ان شاء الله زموږ تقریبا 15 کال پورې کیږي مسلسل راسلګي مسلسل صاحب په دې کې چرته بیماران شو جدا خبر نورم دغه کار دی او دغه پسې ګرځو صاحب. ماشاءالله کاکاجي درته کم ځای وزټ کوي مطلب ارزي ته ځي مسکینه پته رنگ ته باجوړ دا خو کم ځای کې چاټلی پونو کو دلته اوراخت مال ته ځان رسي او جی او کاکاجي دا خو مدارته وای کنه مطلب د جیب نه لګي کنه څوک رسې امداد کوي نه صاحب د جیب نه لګي بیا په دې ملګرو کې د ملګری شته چې هغه ځانانه خپل دغه کوي او نو سره بار را سره چا دغه نشته دی او مطلب دا اوراق را جمع کوي په جماعت کې په به کم څه تلګي د خیره دا صاحب جدل ته کل راجم کوټرک پوره شي نو بیا د مولاګورو ول ته ټلیفون وکړو هغه ټرک راولي چې هغه ټرک د پرځمون نه څه پیمنٹ هغه نه کوي ټرک ډک شو د دې نه الته ویسه به هغه د 15 غي سي
تاسو لکه مطلب فری وړي بیا او یا وی پرې وړي. درد وې کاکا جی نور اوس غوښتنه نشته؟ هېڅ غوښتنه نشته، بس دا یو ارزم دی د قوم ته چې یاره دی کوم د څه ویل غواړي دې کې زموږ سره دا امداد وکړي چې چېرته تاسو دا اوراق نه نو دې د حفاظت تاسو هم کوشش کوو، موږ به هم کوو، او الله رب العالمین دې په دې کار کې زموږ د ژوند تېر کړي او د هغه د رضا سبب دې خدای پاک وګرځوي. کاکا جی دا نور هم دلته ډېر ملګري لګیا دي که نه دا اوراق بې ځایه پراته دي، مطلب ستاسو سره غټ ځای چې دا تاسو له راوړي ستاسو دې ځای ته؟ او صاحب زموږ سره دا جومات کې ښه محفوظ ځایونه شته دی، بره یو کمره ده را سره، تقریبا یو ټرک قرآن شریف په دې کې موږ جمع کوو، او چې کله ټرک پوره شي نو بیا دې ځای نه هغوی ته ټلیفون وکړو راشي او ټرک ډک کې ویسي. نور څه ویل غواړي کاکا جی؟ نور بس دغه یو درخواست کوو. درخواست ما ټولو کتونکو ته کېښودو، ډېره مننه، او رب ذوالجلال تاسو له ژوند درکړي چې دغه شان دا کار وکړئ، او ډېر عظیم کار کوي، په تاسو باندې فخر کوو، ویاړ کوو. رب ذوالجلال تاسو له ډېر ژوند درکړي چې دغه شان دا خدمات وکړئ. الله دې خوشحاله کړي. ډېره مننه عزتمندو، دا د نن ورځې خپرونه خپل کور به اطاور رحمان له ورکوي اجازت په ډېر بخښونکي رب ذوالجلال سپارم. پیدا کصورت د محمد نوې پیدا